اجل ټیم قالي تا واورېد د اجل ټیم د بریتون ازمري نیولې تا واورېد لکه د ده مقصد څه دی خو لکه ته به څونه مشرې خو یو 10 کاله به مشرې 15 کاله به مشرې تا واورېد او به یې مړه لالا ډېر غټ کار دی وکړو چې د وطن نه راغی تا واورېد مونږ خو ټول عمر دلته په دې سمه کې تېر کړو تا واورېد او تا چې کوم دی وروره د کاکا کره بره پروت دی تا واورېد ډېر ښکلی کار دی وکړو چې دلته وطن ته راغی داسې کار دی د لالا د ډېره غټه روپۍ بنده ده دا روپۍ چې راخلاصه شي که نه د میخو فارم ته لاچوم دا روپۍ به راغونډوي لالا یو لسه ته به پکې خرم ساتو که نه ګیا به پکې راوړو که نه هلکه د دغه نه هیله وه چې تا ته ما دغه شاپتو خبره کوه چې به د کنډو پسې ور واوښتم که نه کنډو یاره ما د ټپه یاد شوه وکړه چې دلته نه وي په کنډو ورپسې واوړه د لونګو پسې راوړه مړه لالا هلکه دا پرېږده په دې خبره مې پوه که چې تا زه میلې ته راوغوښتم که نه کاروبار به څه کوو کاروبار لالا کاروبارونه خو دلته ډېر خراب دي خو دلته چې کوم دی یو هوټل دی ما نه نوم یې ما ته یې ویلي دي ما ته یې ویلي هغه ډرمې چې کوي هغه پهلوان نه دی ټوپونه چې وایي ما نه نوم یې ما نه نوم یې شو کنده د په سټ صابونه وامه هوټل نوم یې داسې څه ټیکې پیکې که څه شی څه پیکی دی پیکې هوټل دی اقرب بیګل همدقه شی د اقرب هوټل دی دغلته تا واورېدو دته کار به وکړو نو خو موږ باندې چې کوم دی سوخرم نه سړی هوټل ته ورځو لکه د مار موږ وته چې بهي موږ له څه کار روزګار راکړو د خدای تعالی غریبانان یو نو د لالا ډېره غټه روپۍ بنده ده ډېره غټه پخه اوښدم ولګوه او چې موږ چې کوم دی موږ به پخه اوښده ولګوو دلته به کار مزدوري محنت مشقت به کوو او کور ته به له شلي بیړو لالا هله به کور ته ځمه که نه چې ځان له د واده روپۍ برابر کړم که نه داسې د واده غم دی خدای دې غنه که ډمپر مې په زړه ډېر سخت ارمان دی چې مخکې پکې دواړه رونه ناست یو ته کلنډر او زه ډریور یم لالا ډمپر سره به ګورو تا واورېده خو چې اول دا ښځه وکړم او دا واده وکړم که نه او لکه د مار روان یم تا واورېد هر ځای کې بیا به ګورو ته راته دې هوټل ته ورځو خو ما ته چاوي یو منیجر پکې دی او د یوې نیمې روپۍ مخو کې یې نیولې ده او ډېر بد اخلاقه منیجر یې دی وایي په ډبې کې یې دله بندوم چینجې غونته کېدې دونه بیا وشوه بوتل کې یې دله بندوم او ټنګو وي راځه لالا لانجه جوړه نه کړي که نه جوړوي موږ چې کوم دی زما روپۍ بنده زما روپۍ راوځي الله دې د لالا روپۍ راته ده کې بخیر مکمل نانو دی دا منې ستا تصویر ته ګوره او ده ته ګوري یو شی هلکه دا خو بیخي د ما روغ ښکاري ته وته لږ ورته غاړه وته که نه لالا دا پرېږده هوټل کې به ورته غاړه وځي ولې به هم نه پرېږدي چینجې پکې ناستې چینجې و ډېر وران منیجر یې چینجې کېنولي تا واورېدو دا چینجی دله په بوتل کې بندوم په خدای چې تله ویر کړو په دې وره دا مازغه دي چینجې روانې دي ته د زه دمه کړمه تا واورېده انا ما دي خذوا ولا تجيني كباب تتعاون لا ما هم لك دغري تي وخرو وين نبغى خذوا به څنګه والله توډه به موږ نه خدای دې غر کتش د ګرینتیانو کار دې کړی ټول مر دې ګرینتیان دې دا طریقه نه ده وا خدای او کله چې خوراکو کو څنګه لاګي یار دا کپندن خبره چې جی غلنیو غلمانه یو جی غلطه دې کولاو شو دې نه تم پاتو کې تا کار خو دېګو سم جینجی نه نه جوړه ارڅ کولاوي هلته توې دې علاوه ډېره غټه روپۍ بنده ده تا باه راځه لا لګي ته تکې ما دې ورشو کنه خدای دې سونه ویرون دا مو خوګه په پیدا وسرانه کې دا لالا پیسې باندې ډېره غټه روپۍ باندې ده او منیجر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام منیجر پاڅه د مشر هوټل کې وړه دم نشته تا خو وی پاڅه دم با سرور مې داسې زما مشر خو نه او منیجر صاحب د څه کار نه مونږ شیړه را لګي شیړه سر براګه خو د انوم څنګه واغسو د دنه جی خله خوېږي خدای کو دی با وطن نه راغلی دی او د ده خله هر ټیم خوېږي
د دې نه مخکې مې دوه چوټي کړه کسټمر له چې بچر کړو یو پیس به ته خپل خوړو ورکه دا لوبه د پکې وې کنه یا نه دا په وسیله دې نه کې چې دا شی منګو دا مسترګه باندې دي جی لالا برخ کاری پاتې شوی دي دا چرګان کوترې موترې لالا ډېر وړي لالا بخې ډېر ټول سره یو بخې تاوله لالا تاسو کې سیده کچن دا ورشه او هغه نه ځان پوهه کې ویټر د شابه کسټمر تنخوا خو خبره راځو تنخوا خبره چې کوم لاول کا نه مګر ویټر باچا ته وایا تاسو سره څه دي مونږ سره چکن کڑاہی مٹن کڑاہی چکن ہانڈی سیخ کباب چپلی کباب پولاو کابلی پولاو او شرما دا یو شیم نشتا تاسو سره څه دي مونږ سره دا وخت صرف دال ټنډي او کدو دې کې درته څه راوړم مونږ له روز پکارو دا څه وې تاسو د کوم ځای ځو د ثوابه خله ثوابي کوم ځای ثوابي د سوابۍ ما د سوابۍ پسې ګان را یاد شو وته وی وایا په مړو سترګو چې وګورې نو ډېر مې خرابوي ښکلي ښکلي د ثوابۍ دا ښکلي ښکلي د ثوابۍ لا لا په خدای مو بیخونه ما ستاسو په واجب شروع کړی دې مرګ چې وې ته وي مونږ ته ما ته وی زه د سوابۍ یم سوابۍ بس یو ټپو که نو ما ورته نه که ټپو کړه اډه رانم نه که ملګري تاسو به کشمیري چیز کې او موږ سره بالکل دلته نه ملاویږي خوا ته هوټل کې ملاویږي هلته به اوس کې خدای بیخونه ما تاسو په ما ډیر زر د هوټل باندې بڑا نانو دا کوم بوتل دی لا دا ته نه پیژنې نه کنه لالا دې ته وایي د ډراکو بوتل دا سوډا واټر د چوس کې بیا به ته ډراکي کې یو نه څنګه نه چې کې وو دې کې ورګه خبرو کړه دا وګوره دې ته دا بوتل والو بودیا ګرامي دا لا ولوسکا ته دا وګوره په وطن کې خود وبنيشتا ته دې خواره مړه او بس موږ د وطن د چنور یا لکه دا اوس کنه لالا دونه مزیدار وي دا بل شانو وي اله خدای ګو ټول باندې چې پټای ورزيار لا دا یو کولاو مکنه خو منیجر او تا د راکو بوتل او اسې چې د منیجر د مخې راکیو کې به پوي چې دا پیپسي د سکه ما څه کار دی ځان نه کار وو ورګه څه ده دې خو ته ما له سټل راکا دا د راکو بوتل لالا اوس کلا چا خو بلا وای اوس کې سم نکیږي دا مسلمان ایمان په سپېمور وته ولې ډېر خطرناک بوتل دا بوټ چاره ورته دا جانا پہچان دا ډېر خپې چې د منیجر بوټ خپلو باڅه خلک کوم منیجر ته دا گزارو کوم ځکه نانو دې غوښې نه مولا سو ډکا وستا لالا د مومنو نت ته جو خو ته ډکا ریکو سړي شو یار سار شو دا ټیم شو مونږ به تش کارونه کوم غونیو مونږ به خاوري خو لالا پریز دې پریز او په دې پریز کې به تاسو د شنې میوه پرتی خو هغه منیجر چې کم دی ټکلا سي ګوره ډېر قبه خبوټي دی تا ووري را پسې نه شي د کارو کا وګوره ملای پکې راوخه ما سر لرا والا مری ملای پرې د لالا ملای پرې ته منیجر ګوره زه ورته میوه رالم او دوه ورونو به وخورو لکه د مار سارنه کوخه کوم سارنه کوم دا منیجر څه پیالک خپو خو دا پرستاوري خدای متباکه تنه کسٹمر ناشې تاسو ته پېمې کوي څو کولو څو دا باندې څه یو خوشاله کا تسل مالي ونی راغون شي مونږ د بګلاس کې کو خپانه منیجر صاحب لالا مې د وطن راغلي پرېږ نه دي د پرچ کنه دي د یې خال ماره وي نه چې شابه کې فوټبال د ما کوم کسٹمر راغلی او څه ودا کې شابه نه که د خوراک پسند پاتنګ والا کما لکه خدای مو بیخونه باسه خوراک والا کېنه خوراک والا کېنه روان والا کا خوراک والا کېنه الا
لالا منیجر صاحب بیا لګیا دي د روپو حساب کتاب کوي زه دا حیران یم چې د دې خلکو سره دا 2 روپۍ د کوم طرفه راغلې ده روپۍ خو زما ډېره بنده ده ما دې خو دې ویاله دا خوله دې ته چې وایم زما نه مشر کېږي دا خوله به درمه 76 پیرې ماته ستا د دې روپو خو مونږ له تا ماسکر وکړل دا به کله دا روپۍ راځي دا که څه به کړو بنده ده اوس کنه ته راځه کنه حساب کتاب کوي چې دا تپوس کې وکړو چې دا روپۍ د کوم سایډ نه ده د دومره را روانه ده او کنه ډېره بهترې روپۍ ده اوسه منیجر صاحب ستا د نیکانو سره دا 2 روپۍ د کوم سایډه راغله ډېر ښکلی سوال دی کو ځوانه خو زما نیکان دا ټوله روپۍ په اکټا افیکس کې پیدا کړی ایپیکس ایپیکس خو زموږ وطن کې خلک د غار نه کاته ولي د هغې نه خو پیډر ښه دی پولوان ګاډی خدای کړ خدا خدای تعالی ظالم افیکس موټر د تنه یادوم اکټا افیکس یو پریمیر فورکس بروکر دی کوم چې بتا پیله نم نوم اوریدلی دا تاسو له درکې جدید ترین بین الاقوامي سرویسونه کوم چې د عام فورکس پلیټ فارم نه ډېر زیات خدي او په اسانه سره منافع ګټلو وعده کوي اکټا افیکس تعلیم مهارت او خودمختار ترقې مطابق دي مارکیټ کې تازه ترین بصیرتونو تاوان نه پاک ډیمو اکاونټس او پېښور تاجران لپاره ویبنار غونډې خدمات د اکټا افیکس د طرف نه هر ټایم حاضر وي بهترین اردو ویلو والا کسٹمر سرویس او په مارکیټ کې په لوی سطح ډیپوزټ او وډرا د وجنه دا تاسو له بهترین ټریډینګ تجربه ضمانت ترکي هم نن اکټا افیکس انسټال کې او پی کې ټي وی بونس کوډ استعمال کې او خپل پهلنی ډیپوزټ باندې ډبل بونس ترلاسه کړئ الو خدای کو زما دا روپۍ چې راځه شي ټوله به دې شي بندو لا لا د خپل لاس د قسم دې جوړ نه بس دې روپونه ووړه کنه په دې روپونه ووړه کنه کنه ظالم پتا مې وس نه راځي ځان نه دوامه ټیک ته بس ټیک ته بس دا 30 روپۍ نه نه رانو خو دې نو چکې بر راخی یاره نو سوار ډیر د واري نه وته ښکاری داسې دا نو سوار به مونږ په دې حکومت کې پریدو اوري آیا نه کا سکم راکم خو نه دي چې څه دلته نه برابر دي نو والله کا سکم یې ګوره صرف اډر کا وره دا نو سوار کوي لکه به بل باندې وارو لګوم نو سوار ډوډۍ وته کیدا دمو ته چې کوم چې را ساده نه سم بخت د ګورنمنت فاجي سپ ها تو سلیمانه هونه ما چې کوم ها برابر امل ما خو صرف چې کوله مې جمال کمال کې برابر ته کنه ټول ګټونګي واله چې او سره پوښوي یو دوه ګوتې سر ته سیوا ما دي مینه چې ځان له ما خام پوخ همون به ولې خاورې خو نو همون څخه ماره ورګه لالا ورګه صبر وکړه چینجی ساره ما د پسټ صابونو نشته لالا ورګه صبر وکړه ها هو زاد نه کې خو کنه زمای سم پکې نه کنه تعالی دی خو لکه کې دوه ګوتې دی خو ته خو ډیرو خیالي ولا کې لا شي ډیری لکه کې ظالمه طاقت نه لکه به دې لا لازم چې غون ځان له پوخ کوڅه دی خیال دی مړه پریګره ورځ دی اړی دا نن به کې لګې دی پی کې هوټل کې لګه مستی بالکل نن به موږ ځان نن به ځان له نن ټول په خون ته روغي په خورو ته نن ځان له روغ په لا لا کړي کې وړي ګرم نه دی لګړې ته ما ته ور ګرم کړي ورته مرچکی بیا ډیر خوري یا بنه خوري هر څوک ستا په شان خو نه ډیر خلکه مساله ور واچوه مساله شوی غرنجو دا دې ایلاس اواز ګپي गुस्ताखी मेरी तो खुद नहीं पूरेगी वो मना मैलू चला दे मसाल पानी वो अरे मैनेजर साहब क्या हो मैलू दे क्या हो मैलू दे गुजार दो गुजार दो
راشه بیٹره بیٹره یو راشه یو आवाज راځي چې چغره په خلک وای خان جی سبا خوري کسې پرې ده لکه ورشه شابه یو کپ چای راوړه په سر مې درلې شابه قمقله ای شوده ای خره ای بیوقوفه ای د بر میندو دا ستا کارونه دي لالا دا ولې جاري لالا ته خپای دا ولې لالا نه کړه غلط کار ته ګور د مونږ مشران ګور مونږ به عزت نشو برداشت کولی او جامع د ښاشي زبېدل په خپل لاس وینم او زما لالا ته ګور ډېر غلط نظر دی وته ګور ته به وینځې منیجر صاحب راشه منیجر صاحب دا سړي یار دلته نه کدا شکار دا زمون کسٹمر دی د چې order یو کو د لاله پوخه دا چې په ورته شو کپڑے لګي سواش لاله ډېر بیزتی وکړه په مایم گزارنه وکړه نه که شکار دا ما مون شر دې ګوره نشم برداشت کوی د بیزتی ما ته پرې څه بس تا په زمانو کرے د زه تاسو کوم کنه ولې مشه څه مسله ده وګوره دې ته دا تاسو کوم خلک راوستري نو ګوره انسان نو خیر غلطیږي ستا کپړې ښه کړې ته لګ په دې خو دې لکه دا مې وړل سو دومره کوبر خو نو چې ته به گزار کې زه به اوس چېرته ځم دا به زه چېرته پاتې چېرته به ځم دلته به د لپاکې وینځي که نیزه به نوې جوړولم خو دې خدا مطلب نشته چې په مزدور سړي مې ګزار وکړه مونږ غریبانان یو وګوره دونه بیکاره نه یو خیر دا خو غلطي کېږي کله به دې چې وړي کله به ستاسو نه غلطي کېږي چې دومره ستاسو خدمت کوي نو خیر دی لکه ګزاره کوه غریب سړی دی دومره سپکاوي مزه نه کوي چې دی یو غریب سړی دومره سپک کړي نه که بس مونږ لاړو مونږ نور کار نه کوو مونږ غریبانان یو او مونږ ورته د بېعزتۍ کارونه نه کوو لالا ته چې ځو خپل وطن ته هلته به یو ټوټه ځمکه خرڅه کوو ځان له به کاروبار روان کړو راځه چې ځو چېرته ځه لکه